د موبایل ډایل پیډ درته درې داسې پټ او د راز سیټینګ درښایم چې اوس هم ډېر خلک د دې سیټینګ نه دي خبر او دا ستاسو ډېر زیات په کار راتلی شي تاسو ترې فایده اخیستی شئ. را به شئ په خپل موبایل کې ډایل پیډ راواړوئ، بره به تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک واخلئ، لږ سکرول به یې کوئ، ښکته به راشئ په دې ایډوانس سیټینګ به کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره دویم نمبر یو اپشن وي ریکارډ کال یوزینګ فنګر پرنټ، دا به تاسو سره آپ وي نو دا به آن کوئ چې څنګه هم آن کوئ د دې فایده به دا وي که اوس تاسو ته څوک کال وکړي او هغه ډېر ضروري کال وي تاسو ریکارډ کول غواړئ نو صرف خپل فنګر پرنټ استعمال کړئ دا کال به تاسو سره ریکارډ کیږي. یعنې ضرورت په وخت کې تاسو د فنګر پرنټ په استعمال باندې کال ریکارډ کولی شئ. ملګرو دې سره لاندې بل یو سیټینګ دی کال ټایم ریمایندر، که دا تاسو سره آپ وي نو دا به هم آن کوئ. اوس د دې فایده به څه وي؟ کله چې تاسو په کال باندې خبرې کوئ هر 15 په هر منټ کې چې کله 15 سکند پات کېږي تاسو ته به ریمایندر راځي چې تاسو سره په منټ کې 15 سکند پاتې شو. که تاسو سره د منټونو پیکج کم وي نو دا سیټینګ ستاسو دپاره ډېر زیات بیسټ دی. د دریم سیټینګ دپاره به تاسو لږ بیک شئ. دلته دا یو سیټینګ دی انناون نمبر آیډنټیفیکیشن، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کوئ دا اپشنونه به تاسو آن کوئ. که دا یو اپشن دی او ټو اپډیټ ډیټا، په دې به کلیک واخلئ او دا به آل نیټورک ته آن کوئ. چې څنګه هم آن کوئ اوس که تاسو ته څوک د ناشنا نمبر نه کال وکړي نو تاسو به د هغه ایډریس او نیم ښایي، خو چې کله ستاسو د نیټورک سپیډ برابر وي.